د پښتون ون ټي وي ټولو لیدونکو السلام علیکم، وخت بخیر. ملګرو که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. د ورلډ کپ نه مخکې د اصغر لرې کېدل او د ګلبدین لوبډل مشر کېدل د هیوادوالو او د لوبغاړو سخت غبرګونونه راوپارول چې دا ستونزې ختمې نه وي، بله ستونزه شروع شوه. د شهزاد د ورلډ کپ نه لرې کېدل په کرکټ بورډ باندې نیوکې بیخي زور واخیسته. دا ستونزې تر ارګ او ان تر نړیوالو ورسېدلې چې نړیوالو په شهزاد باندې سخت خفګان وښوده. دوی وویلې چې د شهزاد لرې کېدل او په ټیم کې نه لوبېدل د افغانستان ټیم یې ضعیف وښوده. ځینې سرچینې وویلې چې اشرف غني له دې ټولو ستونزو خبر ده او ولسمشر غیر مستقیم توګه په کرکټ بورډ کې لاسوهنه وکړه او ډېر مهم تغییرات یې راوستل. هغه کسان چې د لسیزې راپدې خوا په کرکټ بورډ کې فعالیت درلوده او یا په عامه اصطلاح چې جالونه یې اچولي وو او یا میراثیان ول، ختم کړل او په جای نوي خلک مقرر کړل چې دا تغییرات د ډیرو هیوادوالو د منلو وړ وه او ولسمشر یې وستایه. کرکټ داسې یوه لوبه ده چې فوکس په ګیم کې ډیر خورا مهم رول لري. زموږ کرکټ ټیم د څو شیانو له خوا ډیر کمزوری شوی ده. زموږ کرکټ ټیم بیرته پخواني حالت ته راغلی. بې اتفاقي او د لوبغاړو د ناخوښۍ لوبډل مشر سینیر لوبغاړو د لوبو څخه بهر کول او پر ځای یې بې تجربه ځوانان راوستل د ټیم مورال یې خورا کمزوری کړی ده. دوی کوشش ډیر کوي چې مورال بیرته لوړ وساتي خو وخت تیر ده. په دې اساسه مرحله کې ولسمشر غواړي چې خپل زمریان له نږدې وګوري او ډاډ ورکړي چې ترڅو مورال یې لوړ شي. بلکې د ولسمشر مشاور ویلي دي چې د افغانستان لوبه چې انګلند سره یې لري له نږدې هم وګوري. د ولسمشر دا کار واقعا د ستایلو وړ ده. ملګرو، نظر مو خورا مهم ده، مونږ سره یې حتما شریک کړئ.